السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې تاسو به راتلونکي روغ او جوړ سئ. زه میراج الدین شینواری یو ځل بیا له میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه ستاسو دپاره یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. په نن ویډیو کې به انشاءالله تاسو ته د یوټیوب په باره کې معلومات درکړم چې یوټیوب کوم شرایط لري چې هغه موږ ورته پوره کړو. له هغې نه وروسته موږ تاسو سره مونوټایز اپشن آن شي او له یوټیوب څخه چې دی موږ تاسې انلاین پیسې وګټو. نو هر څه نه مخکې په خورا د نغد یوه هیله در څخه لرم که چېرته تاسو زما په چینل کې نوي یاست او تاسو ورڅخه هم میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ یوټیوب چینل در سره لازمي سبسکرایب کړئ. نو دوستانو چې موږ تاسې کله یوټیوب چینل جوړ کړو یعنی کوم یوټیوب چینل چې موږ تاسو جوړو د هغې قوانین دا دي چې کله موږ تاسو چینل جوړ کړو لومړی دا چې د دې لپاره به موږ تاسې 1000 سبسکرایبر برابرو او 4000 ګنټې دغه به موږ تاسې په څلورو مثلا په یو کال کې به دا ورته برابرو. بل چې د یوټیوب چې دی موږ تاسې څخه نیو کنټاکټ غواړي یعنې نوې ویډیوګانې غواړي او موږ تاسې به ویډیو په خپله جوړو. موږ تاسو ویډیوګانې به چې دی خپلې وي او همدارنګه په یو کال کې به چې دی دننه موږ دې ته 1000 سبسکرایبر او 4000 ګنټې برابرو. له هغې نه وروسته چې دی موږ تاسو سره مونوټایز اپشن ان کېږي چې مونوټایز اپشن کله آن شي له هغې نه وروسته موږ تاسې چې دی له یوټیوب څخه پیسې ګټلی شو. په افغانستان په هر ملک کې کولی شئ پیسې چې دی ترې وګټئ. چې کله موږ تاسې مثلا یوه ویډیو اپلوډو یا د بل چا ویډیوګانې موږ تاسو راواخلو په یوټیوب کې وي د بل چا ویډیوګانې وي هغه راواخلو که چېرته موږ تاسو 3 کاپي رایټ ویډیوګانې شیر کړو یعنې 3 ویډیوګانې کاپي رایټ شیر کړو له هغې نه وروسته موږ ستاسې باندې چې دی کاپي رایټ تېرېږي او موږ ستاسې یوټیوب چې دی ډسیبل کېږي. نو ویډیو به د خپلې وي او همدارنګه ویډیو به خپله جوړوئ او په میاشت کې دننه به دې ته 1000 سبسکرایبر او 4000 ګنټې واچ ټایم برابروي. له هغې نه وروسته دې ته چې دی مونټایزیشن یعنې ګوګل اډسنس ته اپلی شي ګوګل اډسنس سره کنیکټ کېږي پارتنر پروګرام به تا پوره کړي او ریویو چینل دی دغه 3 اپشنان وروسته به ستا سره مکمل ستا چینل چې دی مونوټایز شي. چې کله ستا چینل مونوټایز شي هغې نه وروسته تا ته یو ګوګل اډسنس کمپنۍ نه تا ته یو پین کوډ راځي هغې پین کوډ په حیث ستا ګوګل اډسنس اکاونټ ویریفای کېږي. بل دا چې ځینې کسان وایي چې د دې یوټیوب چینل سیټینګ څنګه دی او سیټینګ څنګه کولی شو. نو دې باره کې ما مخکې ویډیوګانې جوړې کړې وې چې څنګه سیټینګ کولی شو. یوټیوب چینل جوړول خو اسان دي او دا چې ساده ځان ته جمیل اکاونټ جوړ کړه جمیل اکاونټ جوړ کړه هلته چې ته خپل مینو له راشي په یو ار چینل باندې کلیک وکړي هلته تا ته ډایرکټ لیکي چې کریټ چینل هلته ته نوم چینج کولی شي هر څه کولی شي چې ساده ډول چینل جوړ شي. کله چې ته چینل جوړ کړي نور مکمل سیټینګ پاتې دی مثلا ته ځي یو کروم بروزر انسټالوي کروم بروزر چې تا کله انسټال کړه له هغې نه وروسته چې تا بروزر کې به ته مکمل به دا ډیسکټاپ سیټ ته واړی موبایل له هغې نه وروسته ټول مکمل سیټینګ دی دې باره کې انشاءالله زه راتلونکي ټولې ویډیوګانې په همدې باره کې جوړوم چې څنګه کولی شو مکمل سیټینګ وکړو. بل دا چې زیات کسان وي چې زما په یوټیوب باندې تمنیل لګي یا زما ویډیو مخکې نه ځي نو ویډیو مخکې تللو لپاره مهم تاسو سره ویډیو دپاره ټایټل ډېر زیات مهم دی چې ټایټل به ستاسې په انګلیسي وي ډسکرپشن باید په انګلیسي وي او همدارنګه ویډیو ته باید ټیک ورکړل شي تر څو ویډیوګانې مخکې لاړ شي او ویډیو ته باید په سم ډول سره ښایسته تمنیل ورکړل شي تر څو ستاسې ویډیو په اسانۍ سره مخکې لاړ شي. انشاءالله راتلونکي ویډیوګانې به تاسو ته دې باره کې جوړوم چې څنګه موږ د یوټیوب مکمل سیټینګ وکړو. نو مننه دوستانو میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل در سره لازمي سبسکرایب کړئ زموږ ویډیوګانو کتل مه هېروئ. مننه.